داسې بم ډېر خلق په دې خپل ملک کې وګورئ چې منځونو پورې خاندي. الا هذا القياس رنگ رنگ مخلوق دی او همدا خلق چې څه وخت کې راګیر شي. بیا یو ځل زه هسپتال ته تللی وم، یو سړی پروت و په بولټن بلاک کې، نو بار یې هغه زوی ولاړو، ماله لکه خیر شه ویلې پلار مې دننه بیمار دی. نو د هغه پلار داسې و چې هغه به کله منځونو پورې خندل او کله به روجو پورې خندل او کله به ګیرو پورې خندل او کله به څه کول. ورننوتم چې ورننوتم مال خیر شه ته چا راونیوې؟ وی ویلا نیولو والا نشتس. مال هغه پورې خو تا خندا کوله او ته اوس راونیوې. په ژړا شو. ما ته ویل اوس مې هر څه ومنل خو دعا راته وکړه چې جوړ شي. ټوله شپه د دردونو د لاسه خوب نه. مال خدای دې جوړ که اوس خو ما به چې تا ته ویل چې سم شه. نو عزیزانو زما عرض دا دی چې واحد ذات په دې کائنات کې هغه دی چې هغه ته څوک دا نشي ویلی چې دا ولي. لا تسأل عما يفعلوا وهم يسألون. الله وی زه چې څه کوم تاسو مانه پوښتنه نشئ کولی چې دا ولي، او تاسو چې څه کوئ زه به درنه پوښتنه کوم چې دا ولي. او نه فقط دا چې پوښتنه به کوم بلکې داسې رګړې به در کوم چې عمر له به یاد لرئ. نواز شریف ته وګورئ کنه. یو دا عبرت که بنی آدم یو چرته لږ عقل در کیوي او لغوندې سوچ لرئ، نو دې وخت کې دا الله زور په نواز شریف باندې ازمایل دغه کافی دی. نور ازمیختونه اډو ګورئ وګورئ ور د باری مینډیټ ټکی څه شو، د باری اکثریت ټکی څه شو، هغه د ټول پاکستان زما ته سجدې لګئ هغه ټکي څه شو. نن یې ښځه در په در ګرځي او خلکو ته سوالونه کوي چې زما د میړه په حق کې یو ښځه ګرځي. دا چا کړي؟ فوجي جرنیل څوک دی چې هغه دا وکړي؟ هغه ځان له ماتاتو د نواز شریف. دا چا کړي؟ دا صرف الله کړي. ستا پیدا به راپاسي او ستا سټ به مات تا نه به پیدایي او راپا به سي او ستا سټ به مات. عزیزانو ځان ته څه وایي؟ ما هېڅ شی نه یی تاسو، هېڅ شی. که خان دی او که نواب دی او که ارباب دی او که مرباب دی او که هره بلا چې دا هېڅ شی نه یی، هېڅ شی. د بنګړو بار یی. یو ښځې مخې ته د بنګړو بار پروت و، یو سپی وله لته ورکړه تروړې دا څه دي؟ ویلې بچیه که یو لته دې بله ورکه نو هېڅ هم نشته. خو بنګړي په لته مات شو، که یو طرف دې بل ورکو نو هېڅ هم نشته. نو عزیزانو تاسو د بنګړو بارونو هېڅ شی نه یی. ګوره دې دپاره سوچ ځان ته څه وایي؟ ما بل ځان نه د ملا دو پیازه زامن مه جوړوئ چې روجه ستا څه حق دی چې ته مانه پوښتنه جی دا څنګه وشوه او ګوان څوک او د کوم ځای و او ګیرې وي که نه وي؟ نو یو ته مې وویل مال دا ووایه چې کونه یې وه که نه یې وه. ته څوک یې خوار شي چې ته مانه پوښتنه کوې؟ ته خو یو سپی نه پوښتنه وکړه، ته خو د تاڼې او میرزا نه ورشه ته پوښتنه وکړه. زه درته سړی نه ښکارم یا څوک و څنګه و څه و ځان نه به ټقټقاکۍ جوړ کړم. تا څه حق دی؟ زه د ټولې دنیا ذمواري چې په سر علم داسې ټوکې دي یا داسې ماحول دی؟ حکومت یو کمیټۍ جوړه کړې ده رویت مردار کمیټي. ته دغو ته وګوره. مونږه په جومات کې ناست یو قاسم علي خان جومات کې چې د 300 کالو فیصلې په هغې کې 300 کاله وشو او دوی ناستي د کمیشنر هاوس کې او دوی هم دا ستا او زما غوندې کوڅه ډب مولیان و یو نامه پې خوښ شوی دی او حکومت وله لغوندې لکۍ غوړه کړې ده نو هغې جومات له راتله خپل بېعزتي ګڼي کمیشنر هاوس کې ناست. بیا زه تر 10 بجو پورې جومات کې ناست دی. واورئ د ریګي 3 ګوانو په 8 بجې ټلیفون وکړو چې موږ 3 ګوان یو سورلی را سره نشته درشو څنګه. نو ورپسې هم ټیکسي موټر واستولو او په موټر کې هم په 9 بجې راوسته. د سوړیزو پسې هم سړی واستول. خبره دا ده چې بیا د هغې رنګ او شان دا ګوانو دې لیدلی وی. لعنت تی په هغه چای چې داسې ګواه ته به
دروغجن وای په اشهدو په 3 طلاق چې نن شپه ما د وړوکي اختر میاشت لیدلې د روزې میاشت لیدلې په قسم سره. مسله دا ده چې اسمان کې علت وي د یو گواه شهادت هم کافي دی. دا مونږه دومره زور دی شیله ورکړی دی خدای ته وګورئ. اوس مریانو ته مې وی د قاسم علي خان جومات کې ناللکه واورئ خبره که په یوه کوڅه کې یو ځای روجی او بل ځای کوجی هم څه کفر نه دی خو چې چا میاشت لیدلې ده روجه ده او چې چا نه ده لیدلې کوجه ده نو دا دومره سره کافر پې نه کېږي لکه د خلکو وله زور ورکړي. یو ته مې وی چې و د امیر صاحب په توپه غار شي که دومره شوق دی وي چې هله فرض شی دی او خراب نشي. دا فرض نه دی چې مونږ موجود یو او زمونږ ملک د زنا ډیپو دی. دا فرض نه دی. صرف جماعت ته راتللو اپس پسې ولاړو ټاله یې وهله څوک راشي سهار نه څو کسان راغله پلانې اپس تیز وي پلانې مدم وي پلانې تیز وي پلانې دغه وي. یاره داسې غوسه راغله چې دم راکې نه و کنی مال چې په دا ګوړو کې داسې نیغ ووامه او دا ګوړو یې ورسورې شي چې زه خدای دې خونه ورانه که خو چې زړه دې نه غواړي مه کوه که نه. تراویح امام تیزی کوي او تراویح امام مدم کوي او خلکو داسې وکړو ډینګړو داسې وکړو یو ټرخانی به په جومات کې جوړ کړي. واورئ د خدای قهر رانیولو قومه جومات ته چې راننوځي د فرعون بچې مه راننوځه. جومات ته چې راننوځي ته مجرمې د خدای عدالت ته راننوتې د خپلو ګناهونو معافي وغواړې. په جومات کې به ځان نه بدماش او ځان نه فرعون نه جوړه ته مجرمې. دا په منځ کې چې داسې لاسونه وتړي د دې مطلب دا دی چې خدای مات کړی ځان ته واچولې زه قیدي یم او تا ته ودرېدم معافي در نه غواړم. جومات کې به دې دا نیتي د قلقلا خان زوی به ځان نه په جومات کې نه جوړې. راشي لري یو طرف ته چرته کېنه یو ګوټ کې او خپل ګناهونه یادوه او پې جاړه او خدای نه معافي غواړه. زما په خبره پوهېږئ زمونږ دې کلو کې دا هم رواج دی چې امام په مانځه نه ودرېږي. ولې وایي ملک صاحب نه دی راغلی شته که نه. زمونږ په دې درې افریدیانو کې یو اواز وکړو ملا ته چې ملا اوس مخکې کېږه که نه وایي چې څرنګې مخکې شم ملک صاحب نه دی راغلی بیا به مې تتې خلاص کړي. بس زه لاړم په مصله ودرېدم ما تکبیر کوئ. امام ما ته وایي چې ملک صاحب کښېنم یو څو ناپړیتې مې ورته وویل. بس مونځ مې چې وکړو ملک صاحب راغی کولا کولا کیږي عمر کولا په سر دو پټکې والے کولا کولا کیږي. المنځ وشو ما چې المنځ وشو وایي چې ټایم پورا وڅه ما چې ګاډۍ به دې په کوله کې کتلې وای که نه ته ښځې سره ناست یو جومات کې به خلک تاله ناست وشوه وایي چې ښار چالوکي تا زده کړې ده. مالې ښار نه دا سړي زامن نه دي چې دا کوم تاله انتظار کی. دا ملک دی او دا وطن دی او دا خلک دی او دا قوم دا ستاسو روجي دي. بیا ټوله ورځ غیبت کوو مونږه ټوله ورځ کوشش به دا کوئ چې ټوله ورځ الله وس در کی تلاوت کوئ درود شریف وایي. اخیری یو ټکی درته کوم چې چاته اطلاع د علماو رسېدلي وي چې اختر روجه ده او روجه یې نه نیولي د هغې روجې کفاره به ورکوي. خیال هم راغی. تاسو اوس په ایمان ووایئ چې کم غریب سړی میاشت همیشه غریب سړی ګوري خان او نواب نه ګوري. که ګوري اوږې تږې مورمړی پلارمړی چې ګورې ادرېږي دغه چې راوستي داسې سپېره و تا به ویل چې چېرته په میاشت کې هم جامې نه دي بدلې څه د ټاټکي مزدوران راته ښکارېده. نو روجه داسې سړی د روجې میاشت ګوري یا د اختر میاشت د هغې رسایي تانیداره پورې نشي کېدی. په تاڼه کې که یو داسې د ټاټکي مزدور ورشي او تانیدار ته وایي چې خان ما میاشت لیدلې ده هغه ټوله دنیا نه لیده تا میاشت ولیده بس غریب منډه کې او زړه تې بوټ وځي. اوس چې د تاڼې او تانیدار ګوټي ته د غریب سړي رسایي نشي کېدی نو د کمیشنر بنگلې ته د غریب سړي رسایي کېږي چې غریب سړی میاشت ګوري. او رویت مردار کمیټي چې ده نو هغه په کمیشنر هاوس کې ناسته نو خدای هم هلاک که چې هلاک شي خو چېرته جومات کې کېنئ که نه. بیا هغې کې
وابیان شتا، شیعگان پکشتا، بریلیان پکشتا، دیوبندیان پکشتا، چې یو پکې وایي چې دا شهادت صحیح دی الته بلی نه مني، چې بل وایي صحیح دی بلی نه مني، چې بل وایي صحیح دی بلی نه. او د صوبه سرحد په شهادت خود پاکستان په تاریخ کې چرته روایت هلال والا اختر او روزه نه دا کړی. همیشه د پاره میاشت هم د صوبه سرحد خلک ګوري او د دوی په شهادت چرې هغې روزه او اختر کړی دی. نو آخري خبره درته کوم چې یو بادشاه او اورنګزیب شاه جهان هغه یو ورځ په خپل لاس د لیچي 100 دانې خپل وزیر اعظم ته ورکړ او وزیر اعظم سبا له خیرات وکړو او ډیر خلک یې راوغوښته. خیر شه وزیر اعظم صاحب، ویل پرون په ما خدای ډیره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاه په خپل لاس ماله د لیچي دانې را کړي دي. کجا زو کجا د بادشاه لاس اندازه کوي. که د دنیا سره د دنیا د بادشاه په لاس ټول خار ته دعوت کوي چې ما ته د بادشاه په لاس د لیچي دانې ملو شوي دي، په قیامت کې د هرې ګناه ثواب چې دی هغه به د ملائکو په لاس ملاوي، د هرې نیکۍ ثواب هغه د ملائکو په لاس ملاوي، سزا هم د ملائکو په لاس وي او ثواب هم د ملائکو په لاس. په ټولو عملونو کې منځ دی که حج دی که زکات دی اور نیک کار چې دی د هغې ثواب به تا ته د ملائکو په لاس درکړلی. واحد عمل دی د مسلمان په اعمالو کې چې هغه روجه ده، د روجې ثواب به الله په خپل لاس ورکوي. حدیث کې راځي الصوم لی وانا اجزی به، روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس امت محمدی ته ورکو، د خدای په لاس باندې. یو روایت بل دی چې الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما ده وانا اجزا به او د روجې په بدل کې به روجهدار ته زه ورکړلی کېږم. ما څه وویل؟ څه پوه شوئ په خبره؟ څه مې وویل؟ یعنی الله وی د روجې په بدل کې به زه د روجهدار کېږم. نو چې الله ستا شي نو بل غم سړي ته بیا پکار دی. الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما ده او د روجې بدل کې به زه ورکړلی کېږم. نو الله دې توفیق درکړي. ډېر سوچ او خیال کوئ. د روجه ماتي ټیم کې ډېر خیال کوئ. بعضې سړي روجه ماتي ټیم کې جومات کې داسې اوړي راوړي اسمان ته وګوري ته به وایي چې دی خو د افلاکو دغه دی دا ماهر دی کله اسمان ته لاندې ګوري کله په آرام کښېنه په آرام کښېنه. خو چې دی خو انور پرېوځي او د اسمان په دې کنګره کې تاسو وګورئ تور تار ښکاره شي شپه راوخېږي. نور چې پرېوځي اسمان دې کنګره کې دی خوا تور به دغه ماښام چا نقشې ځوړند کړي دي او چا ګړی داسې داسې کوي ساعت په څوک داسې داسې کوي اسمان ته ګوري او څوک په اذان خانه باندې ختلی داسې ټیټ پاس کېږي او لږ صبر تاسو دوا په کار ده چې کوم جومات کې پاتې شوی یم که نه دا کړکړخاني ما نه چا نه ده کړې. بجلیګر کې چې وم هلک به راغی دا ټایم چپ چپ بار ودرېږه چې ټایم شي په خپله به اذان کېږي. تاسو پوه شوئ؟ نو دا قلقلخاني مه کوئ خو باندې مصیبت. نو بعضې پکې دا نخرې جوړې کړي، بعضې پکې د پېشمني په ټایم کې نخرې جوړې کړي. وروره دا ما درته 13 جمعه ویلي چې ان الله لا ينظر الى اعمالكم، الله ستاسو عملونو ته نه ګوري، ولا ينظر الى صوركم او نه ستاسو شکلونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستا اړه ته ګوري. اړه ته دې ګوري چې د دې روجې متعلق ستا په زړه کې سال دی. خیال هم راغی. بله دا چې د روجه ماتي په ټایم کې ډېر احتیاط کوئ، هسې نه چې در سره څوک بې روجه ماتي پاتې بیړي به هم تباه شي. مالت کې په کندي کې په کوڅه کې په جومات کې ته لګیا په پکوړو روجه ماتې او څوک غریب په جومات کې ناست دی هغه په مالګې روجه ماتې فوراً هغه پکوړې نیمې کو نیمې وله وروړه. زما په خبره پوهېږئ؟ دې ته سوچ کوئ. که چا درنه اوږې روجه ونیوه
ټول علاقه به په الله په جهنم کې اچي. دلته دا بار گاډو والا ولاړ دي هر مازیګر چې ګوري یو غوامي دې کې داسې خلک هم شته چې ورته داسې ګوري او وسې نه کیږي چې د 1 روپۍ یا 2 روپو دا اچار یا دا بلا چې دي دا سیزونه میزونه دا والی دې ته به ملک خیال کوي چې څوک در نه پر بیرو جماعتي پاتې نشي، څوک در نه بې پښمني پاتې نشي. چې څومره ستا وسې دومره پوښتنې کوه